واشیر ولسوالۍ کې برمې ته د لوېدلي ماشوم ژوند وژغورل سو. تېره ورځ د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ د لار په حوزه کې د اوبو برمې ته لوېدلي ماشوم ژوند وژغورل سو. یاد ماشوم چې 10 کاله عمر لري تېره ورځ مازدیګر شاوخوا 6 بجې د لار په حوزه کې ډامبر ته څیرمه د اوبو یوې برمې ته لوېدلی کوم چې تازه وهل سوی و. د بلخ په مزار شریف ښار کې د ښځو په لاس جوړ سوي توکي د یوه 3 ورځني نندارتون له لارې نندارې ته ایښودل سوی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي د څه باندې $1 میلیارډ په ارزښت افغان توکي صادر سوي دي. دغه وزارت مسؤلین وایي ګاونډ هیوادونو سره د سوي هوکړې له مخې چین ته د افغانستان صادراتي توکو 98% او پاکستان ته 12% ګمرکي معافیت ترلاسه کړي دي. د ابن سینا فارمسي دولتي شرکت د درملو تولیدي فابریکه چې له کلونو راهیسې غیر فعاله وه بیرته فعاله سوه. د دې شرکت مسؤلینو ویلي چې د نویو ماشینونو له پیرلو او پخوانیو ماشینونو له رغولو سره یې د شربتونو موضعي محلولونه او ټابلیټونو تولید پیل کړي دي. د ترکیش ایرلاینز هوایي شرکت اعلان کړی چې افغانستان ته خپلې الوتنې بیا پیلوي. یاد دې وي چې دغه شرکت کال وړاندې افغانستان ته خپل پروازونه ځنډولي وه.